د سورة البقره متعلق ضروری مباحث هم بیگا بیان کړو. او شروع دا د سورة بقره په سر کې دی الف لام میم. دا د قرآن عظیم الشان په بازو سورتونو په سر کې راځي. لکه دې پسې چې کوم سورت دی سورة آل عمران د هغې په سر کې دی الف لام را. بیا پسې اخوا نور سورتونه دي هغې کې بیا دي الف لام میم را د سورت سر کې. بل سورت براشي هغې کې د سورت سر کې دي کاف ها یا عین صاد. دغه رنګې بل سورت بتا تراشي د هغې په سر کې به وي طاسین. بل سورت براشي د هغې په سر کې به یاسین. دغه رنګې بعضې نور سورتونه براشي سر کې به راغلي قاف یا به طه راغلي یا به حامیم راغلي یا حامیم عین سین قاف یا راغلي نون. نو دا د قرآن عظیم الشان د ډېرو سورتونو سر کې دا داسې ټکي راغلي. اوس د دې څه نوم دی او د دې څه معنا ده او د دې حکم څه دی؟ نو دې ته ویل کېږي تفسیر په زبان کې ورته حروف مقطعات وایي. څه ورته وایي؟ حروف مقطعات. مقطعات ورته ځکه وایي چې کله سړی دا وایي نو دې سره دا اواز کټ کېږي او نیمېږي. لکه الف اواز ودرېده، لام نو بیا ودرېده، میم نو بیا ودرېده. نو ځکه دې ته وایي حروف مقطعات. اوس د دې مقصد څه دی او د دې معنا څه ده؟ نو په دې ځان پوهېږه چې دې باره کې ډېر اقوال کتابونو او تفسیرونو ذکر کړي دي چې د دې څه معنا او دا څه شي، دا څه شیز دی، دا دې څه څیز. نو بعضې وایي چې دا د دې سورتونو نومونه دي. لکه د سورې بقرې یو نوم سورې بقره هم ده او یو الف لام میم هم دي. دغه رنګې دا نور سورتونه دي کوم چې ما تاسو ته مثالونه ووایي. او بعضې مفسرین کرام داسې وایي چې دا د قرآن عظیم الشان نومونه دي، مختلف نومونه دي چې د بعضو سورتونو سر کې راغلي دي. ټیک ده. بعضې مفسرین بیا وایي چې نه، دا اصل کې د الله تعالی نومونه دي. الف لام میم نوم دی، الف لام میم را دا نومونه دي. بعضې وایي چې نه، دا اصل د خبرداري دپاره د صورت په سر کې راغلي دي. لکه موږ او تاسو چې یوه همه خبره کوو، یو سړي ته وایي لکه ځان پوه که، خبردار شه، فکر وکړه، دې دپاره چې هغه بیدار شي او دې خبرې ته سوچ شي. نو د دې دپاره د هر صورت په سر کې راغلي. خو په دې کې صحیح خبره دا ده، دا صحیح خبره یاده ده. اقوال خو مې درته ذکر کړل چې تفسیرونو ذکر کړي دي. خو صحیح خبره په دې کې دا ده چې دا داسې ټکي دي چې د دې معنا او مقصد الله ته معلوم دی او بندګانو ته نه دی معلوم. الله ته معلوم دي او بندګانو ته نه دی معلوم. خو عام بندګانو ته خو نه دی معلوم. نو آیا نبی علیہ السلام مبارک ته معلوم و او که نه؟ نو په دې ځان پوهېږه چې کله زه تا ته یو خبره کوم، ته چې پښتون یې زه به درته پښتو کې کوم چې ته پرې پوه شي، او که نه ته پښتون یې او زه تا ته انګلیش یا عربۍ کې لګي یم یا بله ژبه کې، او ما ته پته مې چې دا سړی په دې ژبه نه پوهېږي او زه بیا هم تا ته هغې کې خبرې کوم، نو بیا داسې یو خبره زه تا ته کوم چې تا ته فایده نشته. نو دا زه فضول کار کوم. څه کوم؟ فضول کار، فایده یې نشته ځکه ته پرې پوهېږې نه. نو الله تعالی په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کلام نه دی نازل کړی چې په بعضو ټکو هغه نه پوهېده. ځکه که نه پوهېده نو بیا خو هغه د یو داسې کلام مخاطب کو الله تعالی چې هغه په هغې پوهېده نه، مفید نو، فایده یې نه وه، بې فایدې و بیا. نو ځکه نبي علیه السلام د دې نه الله خبره کړې وه، د دې په معناګانو هغه پوهېده. نبي علیه السلام پرې پوهېده. خو نورو خلکو ته یې دا نه دي ویلي. نو عام مسلمانان د دې په معنا نه پوهېږي.
او چې جنت ته مسلمانان لاړ شي نو د دې په معنا به پوه شي. د دې تاسو ته یو مثال وایم. قرآن کې الله تعالی د ځان دپاره ید الله فوق ایدیهم وی زما لاس د خلکو د لاسونو د پاسه دی الله وی. نو د الله خو لاس نشته، د الله تعالی خو زموږ شان لاس نشته. اوس د دې ید الله پښتو کې خو معنا لاس ده، د دې نه د الله څه مقصد او څه معنا ده نو موږ ته د دې پته نشته. خو په دې به زموږ ایمان چې دا ید د الله یو صفت دی. خو چې کله موږ او تاسو انشاءالله تعالی الله دې موږ جنت ته لاړ شو نو په دې معنا به بیا موږ هلته پوه شو چې الله موږ باندې قرآن کې نازل کړي چې ید الله زما لاس. نو د لاس نه خو موږ دا لاس نشو مراد کولی کوم چې زموږ دی، ځکه د الله تعالی خو داسې لاس نشته د مخلوق په شان. نو د دې نه څه معنا او څه مطلب دی نو دا پته به موږ ته هلته ولګي. دلته به اوس موږ څه وایو؟ دلته به موږ وایو چې الله دا د ځان دپاره کوم صفت ذکر کړی دی لاس او یا ید، نو دا بلا کیفه د دې سره حقیقت موږ ته معلوم نه دی، خو زموږ په ایمان دی چې دا د الله شته. خو د دې نو څه مطلب دی نو موږ ته مطلب نه دی معلوم. لکه چې تا ته زه ویم چې زما لاس نو ته په دې پوهېږې چې د ده لاس دی دا لاس یادی. خو چې کله موږ وایو د الله لاس نو د هغې معنا موږ ته نه ده معلومه، د هغې معنا مخلوق ته نه ده معلومه. د دې معنا الله ته معلومه ده چې الله ځان دپاره لاس یاد کړی، د دې نه د هغه څه مطلب دی. خو موږ به په ایمان ساتو. دغه قسم خبرو ته چې په قرآن عظیم شان کې دا داسې قسم خبرې ذکر دي دې ته متشابهات. متشابهات دا چې خلکو ته د دې معنا نه معلومه، دا الله ته معلومه. نو دا د سورتونو په دې سر کې چې د الف لام میم او دا نور سره غلي دي دا هم د متشابهات دي. په دې به ته دا ایمان او یقین او عقیده ساتي چې الله ته د دې پته ده چې د دې څه معنا ده، او موږ ته د دې څه پته نشته، خو چې د الله څه معنا مراد یې زموږ په ایمان دی داسې به ساتي. نور نبی علیه السلام مبارک دې نه خبر دې کې لا یو خبره شته. امام شافعي رحمت الله علیه د یو مذهب امام دی. د هغه مذهب دا دی چې په دې باندې ډېر کلک علم والا خلک پوهېږي، چې د دې په معنا ډېر کلک علم والا پوهېږي، دې پې پوهېږي. نو د دې وجې نه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د نبي علیه السلام د تره زوی و. هغه وایي زه د هغه راسخینو علم والاو نه یم چې ما ته د دې پته لګي. نو بعضې خاصان بندگان به الله چې د نبي علیه السلام نه کوم علاوه دي هغې هم الله د دې په معنا پوهېږي. لکه مجدد الفسانی رحمت الله علیه تفسیر مظهری لیکلی دي چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه وایي چې مال الله د دې علم را کړی دی، خو زه بیانولی ځکه نشم چې خلک په دې نه پوهېږي که زه بیان کړم، خلک پې پوهېږي. نو دې وجې نه تفسیر بیزاری او تفسیر روح المانی او داسې نورو مفسرینو ګڼ شمېرو لیکلي دي چې دا د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې یو راز دی. دا داسې قسمه حروف په دې باندې الله او رسول ښه پوهېږي او نور مسلمانان په دنیا کې نه پوهېږي، او که جنت ته لاړل نو هلته به بیا په دې حقیقت باندې پوه شي. اوس ته به وایې چې په دې مونږ پوهېږو نو په دې ټکو نو بیا د نازلېدلو یې څه فایده ده؟ د دې بیا څه فایده شوه؟ نو د دې فایده دا ده چې الله په دې امتحان کوي چې څوک یې معنا پسې نسي او ایمان پې ساتي، او څوک یې معناګانو پسې منډې وایي. نو چې څوک یې معناګانو پسې منډې وایي نو هغه ګمراه دي. قرآن کې الله ذکر کړي آیات کې به تاسو ته راشي چې الله تعالی فرمایي ما بعضې آیاتونه په قرآن کې نازل کړي چې محکم دي منسوخ نه دي، بعضې متشابهات دي لکه دا داسې. نو بعضې خلک هغه دي چې هغې دې پسې ګرځي، د دې معناګانو پسې ګرځي. لکه اوس ګوره راغلي الرحمن علی العرش استوى، قرآن کې ذکر دی الرحمن علی العرش استوى، الله په عرش باندې استوا وکړه. اوس د دې چې ته خپله معنا کې نو استوا ناستې ته وایي. څه ته وایي؟ ناستې ته. خو دلته اوس ته داسې معنا نشي کولی چې الله په عرش کې ناست. ځکه که د ډېره مغټې که ته ډېره مغټې خو چې په یو ځای کې کښېنې نو هغه ځای به تا ځای کوي او که نه؟ جواب راکوي هغه تا ځای کوي او که نه؟ یعنې هغه ځای به تا نه غټي. که ځای تا نه غټ نو ته خو په هغه ځای کې بیا نه راځې که نه. نو اوس که ته دا وایې چې الله په عرش ناست دی، که داسې وی نو بیا خو د دې دا معنا شوه چې عرش د الله نه غټ دی، ځکه الله یې ځای کړی دی. نو بیا ته مونځ کې ولې وایې چې الله اکبر الله د هر ټولو نه لوی، بیا خو د عرش لوی شو.
نقصان باندې پوه شوي اوس چې د دغې ته دا معنا کې نو دا ګمراهي راځي او دا نقصان راځي چې عرش دې د الله نه لوی کړو نو دې وجه نه الرحمن علی العرش استوى الله تعالی په عرش باندې مستوی دی استوی پې کړې ده د ناستې معنی نه ده اوس د دې نه د الله څه مقصد دی او څه مطلب دی نو زموږ ته د هغې پته نه لګي خو ایمان هم پې دی چې الرحمن علی العرش استوى دا ټکې صحیح دي د دې معنا الله ته معلومه ده او چې څه معنی مرادي نو هغې باندې زموږ ایمان دی نو د دې وجې نه دې ته متشابهات وي قرآن عظیم الشان کې دا ډېر دي دا الله د امتحان په طور قرآن کې نازل کړي چې کوم خلک مؤمنان دي هغې په دې ایمان ساتي او معناګانو پسې منډې نه وایي بس وي دا الله په دې ښه پوهېږي زموږ په ایمان او چې کوم خلک ګمراه دي نو هغوی د دې معناګانو پسې ګرځي دا الله قرآن کې ویلي چې کوم خلک ګمراه دي د دې معناګانو پسې ګرځي دا وابیان دي دا داسې اشارې چې کوي اکثر دې منځونو کوي نو د دې ترجمې که تاسو چېرته واورېدې نو هغوی د دې معناګانې کوي وی دا معنی ده د دې دا الله په عرش ناست دی بلکې الله دې راته معافي وکړي اوس د هغوی د کفر خبره ده اوس به ووایم چې تاسو به صرف پوه شئ وی الله تعالی وي په عرش ناست دی وي خپې را ځوړندي کړي څنګه چې سړی په کرسۍ ناست وي خپې را ځوړندي ټول وایي استغفر الله الله دې داسې قول نه موږ وساتي الله دې خپې ثابتې کړي د انسان شان او الله دې عرش هم د الله نه لوی کړي او ناست دی هم ورته ثابته حالانکه الله تعالی قرآن کې ویلي چې لیس کمثله شیء زما په شان سم نشته د الله صفات او د الله په شان مخلوق کې څه نشته نه د مخلوق څه د الله په شان دي نه د الله څه د مخلوق په شان ځکه چې هغه خالق د مخلوق پیدا کړي چې کله د مخلوق په شان څه څیز د الله دپاره ثابت شو نو مخلوق محتاج دی نو الله نه محتاج والی ثابت شو په دې خبره به انشاءالله پوه شوي چې قرآن عظیم الشان کې دا حروف مقطعات دي الف لام میم یا نور داسې کدا دي او کدی نه علاوه هغه نور څه چې الله له بعضې اندامونه ثابت شوي دي نو د الله اندامونه نشته دا د الله صفات دي د الله صفتونه دي دا خو داسې صفتونه دي چې موږ په مطلب نه پوهېږو څنګه چې د الله حقیقت موږ ته نه دي معلوم نو د الله د صفاتو حقیقت هم موږ ته نه دي معلوم د الله حقیقت به زه ورته څه معلوم نو دې وجه نه دا الف لام میم یا د دې په شان نور دا ټکي چې دي دې ته حروف مقطعات وي او دا د متشابهاتو نه دي حقیقت دا دی او صحیح خبر او قوي مضبوطه دا ده چې دا د الله رسول منځ کې رازونه دي او بندګان او امتیان نور د دې په معناګانو باندې نه پوهېږي نو چې دلته ته راورسېږي نو څه به وې الف لام میم د دې په معنا الله رسول ښه پوهېږي دا معنا اوس دا د دې معنا نه ده د الف لام میم دا معنا څه نه ده چې د دې معنا موږ ته معلومه نه ده خو دلته موږ صرف دا وایو چې الف لام میم د دې په معنا الله ښه پوهېږي او یا د سره دا مه وایه داسې وایي چې الف لام میم بیا ذالک الکتاب نه معنا شروع کړه بس الف لام میم اړو معنا مه کوه ځکه که ته دا وایې چې الف لام میم د دې په معنا الله ښه پوهېږي او یو زنانه ته ترجمه کوي یا یو امي سړي ته نه به وایي چې دا جوړ د دې معنا ده هغوی دا جوړ د دې معنا ده حالانکې دا خو د دې معنا نه ده موږ دې ځای کې چې کوم حکم دی د شریعته بیانو چې د دې په معنا الله ښه پوهېږي نو دې وجې نه ترجمه چې کوې نو بیا داسې وایه چې الف لام میم ذالک الکتاب دا کتاب نو چې داسې وایې نو خلک به پوه شي چې د الف لام میم معنا خو یې ونه کړه نو به تا نه تپوس وکړي چې الف لام میم معنا دې ولې ونه کړه ته به ورته دا داسې یو ټکي دي چې قرآن کې داسې ټکي نور هم دي او دا الله د امتحان په طور نازل کړي دي او موږ ته د دې معنا معلومه نه ده معنا د دې موږ ته معلومه نه ده او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې کوم دې معناګانې کړي دي او د الف معنا الا الله د الله نعمتونه د لام معنا لطف د الله تعالی مهرباني داسې معناګانې کړي دي هغه نو هما ته ته وایي چې هغه داسې معناګانې دي چې هغې هم دا وایي چې د دې حقیقت معنا الله ته معلومه ده د دې حقیقت معنا الله تعالی ته معلومه ده بس نن لپاره به دا دومره سبق کافي وي چې الف لام میم په قرآن عظیم الشان کې چې دا کوم ټکي دي یا په قرآن عظیم الشان کې په نورو سورتونو کې چې کوم ټکي راځي لکه یاسین طه کاف ها یا عین صاد حمیم نون قاف صاد حمیم عین سین قاف دا چې کوم دي دا داسې دي چې دې ته حروف مقطعات وایي د دې په معنا الله رسول پوهېږي دا د الله رسول منځ کې یو راز دی او موږ د دې په معناګانو باندې نه پوهېږو او انشاءالله قیامت کې به په جنت کې الله دې موږ تاسو
هغه لومبي جنتیانو کې شامل دي جنت الفردوس ته دې الله داخل کړي هغې کې به بیا په دې معنا باندې تاسو ټول انشاءالله پوه شئ موږ هم پوه شو چې د دې د الله څه مطلب و څه مراد او څه مقصد و دی اوس د امتحان په طور قرآن عظیم الشان کې نازل کړي چې څوک په ایمان راوړي یا څوک نه راوړي لکه قرآن عظیم الشان کې تاسو ته به دې دغه کې راشي چې الله تعالی د ماشي مثال بیان کړی دی د مچ د جولاګي هم بیان کړی لکه وی بوتان دي د بوتانو عبادت کې وي دي ځان نه بچم نشي چړلی او که مچ دې سو یوړل نو دې ته غشتي نشي نو چې دا آیاتونه نازل شول مشرکانو نبی علیہ السلام مبارک ته وی دا تا باندې خو چې کوم کتاب نازل ته خو زمارم د ټول نه لوی نو هغه صرف د مچانو دغه مثال بیانې یو غټ سی مثال به بیان کړي یو غټ به بیان کړي دا دومره کمکل چې ته وړوکی سیس باندې سړی پوهې نو د هغې به د غټ مثال بیانې که د وړوکي به بیانې چې غټ سیس چې یو سړی په غټ سیس پوهې نو غټ مثال به ورته بیانې چې په وړوکي پوهې د وړوکي سیس مثال به ورته بیانې نو الله قرآن کې نازل کړل چې دا مثالونه زه ځکه بیانوم چې زه په دې خلکو امتحان کوم چې ورګه څوک په ایمان راوړي څوک هسې ټوپې کوي نو چې څوک ایمان راوړي نو هغه وي الله چې دا کوم مثال بیان کړی دا حق دی زما په ایمان او چې څوک د چا پړ کې نفاق یو کفر یو مرض یو شک نو هغه وایي چې شک زیات شو ویره دا څنګه چل دی الله تعالی دا داسې مثالونه په دې دومره لوی کلام کې څنګه بیان کړي نو دا د امتحان په طور الله تعالی داسې دا ټکي نازل کړي چې خلک په ایمان راوړي که نه یقین پې ساتي که نه او څوک شکونه کوي او څوک چې کوم دی د منافقت نه او د مرض نه کار لري نو دې وجې نه دې باندې به دقسې صحیح ایمان ساتي ښه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك